السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو ژبې ترکیبي یا تړلو تورو 14 لوست ته ښه راغلاست. د 14 لوست له پیل څخه د مخه دا دوې پوښتنې جواب کوي. اول، د حافظ کلمې په پای کې کم توری راغلی دی؟ دوهم، د مطلب په کلمه کې تا په نښه کوي. اوس نو خپل نوي درس ته ښه متوجه سئ. په دا 14 لوست کې د دوو تورو عین او غین ترکیب یا تړل د نورو تورو سره درښیو. دا شکل چې تاسې وینئ عین دی او دا هم د عین شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه شکل راځي. اوس نو د علم په کلمه کې وګورئ چې په سر کې یې د عین شکل په سور رنګ لیکل سوی دی. د عین دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په منځ کې راځي. مثال ته یې د معلم په کلمه کې وګورئ چې عین په سور رنګ کې لیدل کیږي. د عین دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د اطلاع په کلمه کې وګورئ چې عین په سور رنګ لیکل سوی دی. اوس به د 14 لوست دوهم توری غین ته راسو. دا شکل چې تاسې وینئ او لوړ یو ټکی لري غین دی او دا هم د غین شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه ډول راځي. اوس نو د غر کلمې ته وګورئ چې په سر کې یې د غین شکل په سور رنګ لیکل سوی دی. د غین دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو په منځ کې راځي. مثال ته یې د مغز په کلمه کې وګورئ چې غین په سور رنګ لیدل کیږي او د غین دا شکل چې وینئ د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د زاغ په کلمه کې وګورئ چې غین په سور رنګ لیدل کیږي. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر راتلونکي 14 لوست پورې تاسې د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره داسې کلمې پیدا او ولیکئ چې په سر، منځ او پای کې عین او غین توري راغلي وي، تر څو چې ښه مو زده سي. خوشحاله ژوند ولرئ. په مخه مو ښه.